د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولوي نور جلال جلالي ایران کې د طبي همکارۍ پر هوکړلیک خبرې کړي دي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ایران تر سفر پترس کې د ماشومانو ناروغیو درملنې طبي مرکز او حکیم د ماشومانو درملنې روغتون له مسؤلینو سره وکتل. یاد وزارت ویلي چې د کتنه کې د هډوکو د ماس ترانسپلانټ، نیفرولوژي، زړه او یو شمېر نورو فوق تخصص برخو کې د افغان روغتیايي کارکوونکو د روزنې او افغانستان کې د ماشومانو ناروغیو درملنې له دولتي روغتونونو سره د دوه اړخیزو همکاریو په موخه د هوکړلیکونو پر لاسلیک خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې د یاد روغتونونو مسؤلینو له افغانستان سره د هر راز همکارۍ ژمنه کړې ده. تیر کال په هیواد کې له 900 زیاتې قومي شخړې حل شوي دي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې له 900 زیاتې قومي شخړې حل شوي دي. د یاد وزارت ویان تسلیم الله حقانی وایي د شخړې د منځګړیتوب، خبرو اترو د قومي مشرانو او دیني عالمانو په ګډون سره پای ته رسېدلي دي. نوموړی زیاتوي چې د تازه شخړو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی میکانیزم او کمیټې جوړې شوي دي څو دا مسئلې په دایمي ډول حل کړي. تر دې وړاندې یاد وزارت اعلان کړی و چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په هیواد کې د قومونو او خلکو ترمنځ 600 وړې او لویې دښمنۍ پر سولې بدلې شوي دي. ایرانی پولیسو د افغان کډوالې کبرا رضایي د قتل په تور یو تن نیولی دی. ایران پولیسو خبر ورکړی چې د یوې افغاني کډوالې کبرا رضایي قاتل یې نیولی دی. د تهران ولایت پیشوای ولسوالۍ د پولیسو قماندان اکبر عربي ویلي چې له پوښتنو ګروېږنو وروسته نیول شوي تن پر جرم اعتراف کړی او دا مهال په زندان کې دی. د راپورونو له مخې د کبرا رضایي په نوم د یوې افغاني کډوالې نجلۍ د جسد پاتې شونې د تهران په پاکدشت ولسوالۍ کې د یوه ایراني وګړي په کور کې موندل شوي وي. ایران د نیول شوي تن هویت نه دی افشا کړی او نه یې هم د پیښې انګیزې په تړاو وضاحت ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ تهران کې د طالبانو حکومت سفارت له ایران څخه غوښتي و چې د کبرا رضایي قاتلین پیدا او مجازات کړي. ترکیه کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټ د ورکړې بهیر پیل شو. ترکیه کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې له 4 کلن ځنډ وروسته یې دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټ ویش لړۍ بیا پیل کړه. یاد سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د یادې پروسې له بیا پیل سره د پاسپورټ غوښتونکي کولی شي سفارت ته مراجعه وکړي. د سفارت د مسؤلینو په وینا دا اقدام افغانانو ته د اسانتیاو کارونو د لا منظم کولو په موخه ترسره کړی. ایران کې 15 تنه له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور ونیول شول. د ایران یزد عامه څارنوالۍ دفتر ویلي چې 15 تنه یې له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور نیولي دي. یاد دفتر ویلي چې نیول شویو کسانو د حساسو ځایونو انځورونه اخیستل او له اسرائیلو سره معلومات شریکول. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل څارګري ادارې یا موساد ادعا کړې چې ایران کې تهران ته نږدې یوه خفیه ډرون اډه جوړه کړې وه چې پکې ډرونونه او توغندي ځای پر ځای کړي وو او پرون یې د عملیاتو په جریان کې ترې ګټه واخیسته. په دې تړاو ایران رسما څه نه دي ویلي، خو ګوتڅنډنه یې کړې چې له اسرائیل سره په عملیاتو کې که هرې ډلې یا کوم کس همکاري کړې وي سختترینه سزا به ورکړي. عراق چې اوس مهال له ایران اتومي پروګرام په اړه له امریکا سره مذاکرات بې معنا بللي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي پر ایران د اسرائیلو بریدونو ته په اشارې ویلي مقابل لوري داسې کړنه ترسره کړې چې د اتومي پروګرام پر سر خبرې نورې بې معنا دي. ټاکل شوي د ایران او امریکا ترمنځ شپږم پړاو خبرې سبا یعنې یکشنبه د عمان پلازمینه مسقط کې ترسره شي. اسرائیلو د جمعې په ورځ سهار وختي د ایران په بېلابېلو سیمو بریدونه وکړل چې وروسته ایران په ځوابي برید لاس پورې کړ او دغه نښته لا هم روانه ده. پر ایران د اسرائیل بریدونو له امله تر دې مهاله 78 تنه وژل شوي او 320 نور ټپیان دي. اخوا اسرائیل کې بیا د 3 تنو د وژل کېدو او 40 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د فلسطین په تړاو د امنیت شورا غونډه د لنډ مهال لپاره وځنډول شوه. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دوو دولتونو د حل لارې په موخه نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه پر ایران د اسرائیل د برید له امله وځنډول شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دغه خبر تایید کړی او زیاته کړې ده چې دا لنډمهالې پریکړه ده او غونډه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د سعودي عربستان همغږۍ جوړه شي. ټاکل شوي وه چې دغه غونډه د امریکا په نیویارک کې د روانې جون میاشتې له 18 تر 20 ترسره شي. ایمانویل مکرون ویلي د دوو دولتونو د حل لارې لپاره د سولې کانفرنس د امنیتي مسایلو او د فلسطیني مشرانو د نه ګډون له امله وځنډېده، خو دا غونډه به ژر تر ژره ترسره شي. هغه زیاتوي دا ځنډ هیڅکله زموږ د فلسطین د دولت د پیژندلو هوډ نه کمزوری کوي او دا د فرانسې یوه خپلواکه او پرېکنده پرېکړه ده. مصر غزې ته د زرګونو فعالانو د ننوتلو مخه ونیوله. د راپورونو له مخې د مصر چارواکو تېره شپه د هغو زرګونو نړیوالو فعالانو د ننوتو مخه ونیوله چې هڅه یې کوله له رفح پولې څخه غزې ته داخل شي.
د مصر دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دا مظاهره کوونکي چې له افریقا، اروپا او ترکیې څخه راغلي وو د غزې له محاصرې سره د خپل مخالفت څرګندولو لپاره د جهاني لاریون تر نامه لاندې راټول شوي وو. دوی غوښتل چې د بندي پولې دروازې ماتې کړي او غزې ته ننوځي، خو مصري امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. چارواکي وایي د دغه اقدام هدف د مصر د ملي امنیت ته د هر ډول احتمالي خطر مخنیوی و. اسرائیلي حکومت د مصر له دې اقدامه مننه کړې او دا یو مهم امنیتي ګام بللی دی. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د غزې وضعیت لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. اسرائیلي هوایي شرکتونو خپلې ټولې ملکي الوتکې له هېواده ایستلي دي. د ایران او اسرائیل ترمنځ د وروستیو احتمالي پوځي نښتو له امله د اسرائیل ټولو مهمو ملکي هوایي شرکتونو خپلې الوتکې له هېواد څخه قبرس، یونان او نورو اروپایي هېوادونو ته انتقال کړي دي. د اسرائیلو د ملکي هوایي چلن ادارې تایید کړي چې د الوتکې له مسافرو پرته یادو هېوادونو ته انتقال شوي چې موخه یې د الوتکو ساتنه ده. بل خوا متحده ایالاتو ته د ځینو ځانګړو الوتکو احتمالي لیږد هم راپور شوی، خو رسما نه دی تایید شوی. د اسرائیل په بریدونو کې د ایران 3 نور اتومي ساینسپوهان هم ووژل شول. د صدا او سیما خبري اجانس راپور له مخې د اسرائیل بریدونو له امله د ایران د اتومي انرژۍ د برخې 3 نور متخصصین منصور عسکري، علي بکایي کریمي او سعید برجي ووژل شول او د ټولو وژل شویو اتومي ساینسپوهانو شمېر 9 تنو ته لوړ شو. د معلوماتو له مخې په پرونیو وژل شویو کې فریدون عباسي، عبدالحمید منوچر، اکبر مطالبي زاده، محمد مهدي، امیر حسین فخاهي او احمد رضا ذوالفقاري شامل دي. وژل شوي کسان د فزیک، کیمیا او اتومي انرژۍ متخصصینو او کلونه یې په خپله برخه کې تجربه درلوده. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.